هغه مرګري چې هغه مسافر دي، هغه په سعودي کې دي یا په دوبۍ کې دي یا په قطر کې دي، دا مرګري به سرسیا څنګه ورکوي، په کوم حساب باندې به ورکوي؟ خپل سرسیا به ورکوي او کنه په دې باندې د خپل بچو او د ښځې سرسیا هم لازم ده. مسله باندې ځان پوي کې هغه مرګري چې په کوم ملک دي او چیرته هم مسافر دي، نو کو چېرته هغې جنس ورکوي، مثلا غنم ورکوي یا وربشې ورکوي یا کجوري ورکوي یا مېز ورکوي، نو به خو به دقه جنس ورکوي چې دا کم جنس په احادیثو کې راغلی دی. په کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو غنم دي، کو تی پاکستان کې ورکوي، کو تی سعودي کې ورکوي، کو تی دوبۍ کې ورکوي، کو تی د دنیا په کم ګوټ کې دقې نه سرسیا ورکوي چې دا جنس ورکوي، به خو به هم دقه غنم ورکوي او کجوري ورکوي یا مېز ورکوي یا وربشې ورکوي، نو هغه په کم 4 کیلو احتیاطاً 4 کیلو چې کم ځای کې مې نو بس دقه شی به ورکوي. که سړی وي زه قیمت ورکوم، نو قیمت به داسې حساب سره لګي د پاو کم 2 کیلو احتیاطاً د 2 کیلو غنمو چې کوم ریټ دی، او کو سعودي کې سړی اوسېږي د سعودي اعتبار به وي، کو دوبۍ کې سړی اوسېږي د دوبۍ اعتبار به وي. یو سړی په سعودي کې اوسېږي، او سعودي کې د 2 کیلو غنمو چې کوم قیمت دی په څومره ریال باندې کېږي، اقمره ریال په دې کس باندې د دې خپله سرسیا او د دې د وړو بچو سرسیا دا په دې باندې لازم ده. پاتې شو بالغ بچي یا ښځه، د بالغ بچي او د ښځې سرسیا په سړي باندې لازم نه ده. کو دی په خپله باندې صاحب نصاب دی وربکي سرسیا، او کو خپله صاحب نصاب نه دی ورکوي سرسیا، دا خو د خپل ځان طرف نه ده او د صغیر بچي طرف نه ده. پاتې شو بالغ یا ښځه، د بالغ بچي خپل کار دی، د ښځې خپل کار دی، کو هغه صاحب نصاب خو سرسیا به ورکي، کو صاحب نصاب نه پتا باندې لازم نه ده. خو به دې مسلې ته سوچ کوي چې صرف دا غنم نه دی ګورخه چې زمونږ استادو په دې ذهن کې هم دغه غنم دی امدا به ورکو. یو سړي له الله مال دولت ورکړی دی، هغه لږ مالدار دی، هغه صاحب استطاعت دی، هغې سره پیسې زیاتې دي، نو په کار خدا ده چې هغه یا د کجورو ورکي سرسیا او یا د مېزو سرسیا ورکي، کم سے کم اقلن کو دا نشي کولی د دې اوربشو نو خو کم سے کم چې ورکي. د مالدارانو کې خپل تقسیمونه او کټګرۍ دي، بعضې سړی ډېر مالدار دی، بعضې لږ کم مالدار دی. نو څونه چې سړی مالدار دی په کار ده چې د خپل مالدارۍ برابر سرسیا ورکي. یو سړی درمیانه مالدار دی په کار د غنم ورکي، د هغې نه ښه مالدار دی په کار د اوربشې ورکي، د هغې نه ښه مالدار دی په کار د کجوري ورکي، د هغې نه ښه مالدار دی په کار د مېز ورکي. نو پاو کم 2 کیلو یا 2 کیلو غنم دی، او پاو کم 4 کیلو یا 4 کیلو احتیاطاً اوربشې، کجوري او مېز دغه شیان به ورکوي. کو چېرته جنس ورکوي چې په کوم ځای کې میی نو دغه جنس به ورکوي، او کو قیمت ورکوي به چې په کوم ملک یاستئ چې په هغه ملک د غنمو کوم ریټ دی، د اوربشو کوم ریټ دی، د کجورو کوم ریټ دی، د مېزو کوم ریټ دی، نو هغه ریټ به هلته حسابوي، هغه قیمت به حسابوي او د هغه قیمت په اعتبار به سرسیا ورکوي. بیا ستا خوښه ده کو دا سرسیا ملته هغې ملک کې ورکي، او کو هغه سرسیا پاکستان ته رالیږي دلته کوم غریب له ورکي، نو په دې کې به څه ممانعت نشته. کو تی په سعودي کې چاله ورکي سعودي کې ورکه، او کو د سعودي نه پاکستان ته رالیږي او چاته وایي چې دا زما سرسیا دومره پیسې د سعودي په اعتبار باندې یا د دوبۍ په اعتبار باندې یا د قطر په اعتبار باندې دومره پیسې کېږي، دا زما طرف نوال او دغه چې کوم غریب دی، مسکین دی، فقیر دی، هغې له ورکه هلته په سعودي کې ورکول هم جایز دي او پاکستان ته رالیږلي هم جایز دي.